ننګرهار مالټې چې د ځانګړي ځایګۍ له مخې خورا مشهور او د هیواد په کچه زیات مینوال لري حاصل ته رسېدلي. ګل اغا چې د مالټو فارم لرونکی دی وایي د 5 کالو راهیسې د مالټو باغونو سره خواري او زحمت ګالي چې اوس د خپلو زحمتونو ثمره ګوري او له حاصلاتو خوښ دی. هغې کې موږ د خوارۍ په مناسب باندې چې موږ خپله خواري وکړه دا 5 کاله یا 6 وشو چې موږ دې کې چاپېر یو په استګني د یو کال نه بل کال ته تولیدات حاصل ښیي. اولنو کلونو کې تاوان یا هر شی چې وشو عام وشو خو د هغې نه په کال کې خدای پاک بیا موږ ته دومره مشقت د خپل لاس خواري چې موږ چې خواري وکړو هغه د دیاړۍ په حساب موږ ته هم پکې رزق الله راکوي. سید ګلاب شاه چې د مالټو د فارم لپاره یې ځمکه کانال ودې کرنیز امارتي شرکت څخه په اجاره ترلاسه کړې له سږنیو حاصلاتو خوښ دی وایي سږ د پلور بازار هم د تېرو کلونو پرتله ښه دی. سږ کال موږ خواري وکړه د باغونو سره د خوارۍ سره حاصلیت هم زیات شوی دی باغونو نسبت د پروس کال نه کنه سږ کال ډېر حاصلیت زیات شوی دی. شی غوښتنه هم دا ده چې دا ترخم لاره چې دی دا ترڅو چې زموږ دلته مالټه د بټې کوټ ساحه کې دا لاره د نه خلاصوي دا حکومت. په ورته وخت کې د ننګرهار کانال وادي کرنیز امارتي شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همین غریمل وایي سږ کال به د کانال امارتي شرکت اړوند د 4 فارمونو د مالټو حاصلات 15,000 ټنه وي چې د تېر کال پرتله په حاصلاتو کې 9,000 ټنه زیاتوالی راغلی. ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت په 4 فارمونو کې چې کوم مالټه باغونه لرو دغه ټولو حاصلات به ان شاء الله د اټکل د مخینه څه د پاسه 15,000 ټنه وي. تیر کال موږ هغه باغونه چې کوم حاصلات ترلاسه کړي 3,500 ټنه وو. سږ کال یې د لوړوالي لاملونه موږ ویلی شو چې دغه ټولو باغونو ته د ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت د رهبرۍ ځانګړې پاملرنه او توجه ده او د نو مالټه باغونو حاصل ته رسېدنه ده. ننګرهار کې د مالټو فارم لرونکي او پلورونکي له اسلامي امارت غواړي چې د سوداګرۍ پر مخ د تر هغې تورخم لاره نه خلاصوي ترڅو د پاکستاني میوو موسم نه وي ختم شوی. دوی وایي د لارې تړل کېدو سره د پیر او پلور بازار ښه شوی دی.